السلام علیکم ګراني مینوال زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر مو دوستانو سما چې نننی ټاپک دی هغه د ریشم ګل په باره کې دی. تاسو د ریشم ګل هغه دا کلیپ په سټارټینګ کې سټې کړو د ریشم ګل هغه د ډانس تاسو سټې کړو. دوستانو دا ډانس چې دی نو بالکل آسان دی. دا ډانس دا کوي دا چې سټیم شوټینګ د پاره زی یا آیټم سانګ د پاره زی هلته کې ډانس کوي نو د دې دا ډانس وي. نو ډایرکټر خو اول ورته کنځلي وکړي په زړه کې مخامخ چې ورته کنځلي وکړي بیا چې دی دا یو دم مروره شي خفه شي نو ډایرکټر په غوسه کې راشي سټیم برداشت نه سټیم خبره د هغه لاړه شي بهر شي نو بیا اخره کې ورته وایي ریشم ګل ته څه کې لګیا بیا ورته جوړلی خورې منتونه ورته کوي دا ډانس مه کوه که نه ته څه کې چې کوم ډانس دپاره مونږ راغوستې هغه ډانس کوه. نو دا مجبوره د دې نه نور ډانسونه ورځي. تاسو صحیح کړه د دې دا کلیپ دا ډانس کوي لګیا ده خو خیر دی کې هم چې دی نو دا ډانس هغه چینجی دی دا ډېر زیات چې دی نو ډانس د دې هم شوق دی وایي صبر وکړه زه ډانس کوم. نو نن سبا چې دی نو تاسو ته ښه پته ده د ریشم ګل کور کې ده نه چې دی نو ورته آیټم سانګ څه میلاویږي نه په فلمونو کې او نه چې دی نو ورته په ډرامو کې داسې څه کرکټر میلاویږي. دا کور کې ناسته ده بور شوې ده نو خپل بوریت ختمولو دپاره چې دی نو دا کور کې ریهرسل کوي او ډانس کوي. نو د دې هغه ډانس تاسو صحیح کړو چیک هم کړو چې دا څنګه ډانس کوي د دې د ډانس هغه طرز چې کوم دی هغه هم تاسو صحیح کړو. نو دې له ډانس چل ورځي نه او د ځانه لګیا د ډانس کوي. نو دوستانو چې داسې انسان ډانس کوي او بیا د داسې کس هغه ډانس چې څوک ګوري نو خامخا چې دی نو مازغه خو به تاویږي که نه. نو دا د ریشم ګل هغه ډانس هم ما خپل دوستانو سره د دې هغه ډانس شیر کوم. نو دوستانو ستاسو د ریشم ګل د ډانس په باره کې څه رایه ده نو لازمي کمنټ سیکشن کې خپل جواب ما سره شیر کولی شئ. نو تاسو راله جواب راکړئ آیا د ریشم ګل هغه ډانس تاسو خوښ شو که نه هسې د ځانه لګیا ده. نو که ویډیو کې مانه څه غلطي شوې نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر زر دوستانو تاسو سره به په یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د لوی له پامه والسلام.